بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. خاغلو درنو مسلمانانو خويندو ورونو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا د یو ځل بیا د 1443 هجری قمری کال د ذوالحجة الحرام میاشت نږدې راورسېدله او عن قریب به داخلیږي او د هغې په 10 به انشاءالله عید قربان عید اضحی وي چې مسلمانان به مالی قربانیانې کوي. دا مبارکه عشره د ذوالحجة الحرام لومړی 10 ورځې د خیر او برکت نه ډکې ورځې دي، لکه الله عز وجل فرمای: والفجر وليال عشر. الله عز وجل فرمای شاهد دے سبا او دارنگ قسم دے په 10 شپو باندې. امام ابن کثیر رحمه الله خپل تفسیر کې وای ای 10 ذی الحجه مراد تینا 10 لومړنۍ ورځې د ذوالحجة الحرام چې دا داسې قدر منې ورځې دي چې په دې باندې الله عز وجل قسم کړی دی. دا مبارکه ورځې د په خیر او برکت په ټول اسلامي امت باندې داخلي شي، الله دې په خیر پوره کړي. قدرمنو مسلمانانو ورونو او خویندو، زموږ او ستاسو مسؤلیت به دا وي چې په دې ورځو کې د الله عز وجل بندګي د ټول کال په نسبت باندې په ښه شان باندې وکړو، او دا چې 1443 هجری کال اخرنۍ میاشت شروع کیږي او بیا به دا ختم شي او بیا به نوی هجری قمری کال شروع شي. ښه به دا وي چې خاتمه د دې کال په صالحو اعمالو باندې وشي. د دې وجنه حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم هم دې طرف ته ترغیب ورکړی دی چې په دې ورځو کې نیکو اعمالو ته مخه کوي. فرمای: افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجه. غوره ورځې په ورځو د دنیا کې 10 ورځې د ذوالحجة الحرام دي. قیل ولا مثلهن فی سبیل الله. چا ویل یا رسول الله ولی د دې 10 ورځو ثوابونو څخه د جهاد فی سبیل الله ثوابونه زیات نه دي، هغه دې ته ورته نه دي؟ قال ولا مثل فی سبیل الله، او دارنګې ندی ولا مثلهن فی سبیل الله، ندی برابر د جهاد هغه 10 ورځې هم د دې 10 ورځو سره. الا رجل عفر وجهه فی التراب، مگر هغه مجاهد چې هغه شهید شه او مخې په خاورو کې لطفت شه، د هغه مرتبه به ډیره لویه ده او د هغه نه راټیټ نور اعمال صالحه د دې 10 ورځو د اعمال صالحه سره په ثواب او په درجه کې برابر نه دي. صحیح بخاری کې راځي: الا رجل خرج بنفسه وماله، مگر که یو مومن بنده جهاد ته ووت او خپل نفس قربان کو، خپل مال قربان کو، ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بیا وطن ته دې راستون شه هیڅ د ځان سره رانه وړل. څه مطلب؟ یعنی دې هم وفات شه او د سورلی هم هلاکه شوه، نو بس د هغې درجه ډېره لویه ده او په هغه پسې دوهمه درجه هغه مؤمن دی چې کوښښي دی په عباداتو کې په 10 ورځو د ذوالحجة الحرام کې. دا موضوع انشاءالله ادامه لري په نورو درسونو کې. والسلام علیکم.